السلام علیکم قدرمنو ورونو، دا وخت زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. له ما سره دغه ورور دا ځوان تاسو چې وینئ چې پرون یې خبر چلېدلی وه چې د ده سترګې پلار او ورونو کښلې دي. د ده یوه سترګه یې خو مکمله کښلې ده، یوه سترګه د ده سته اوس په سترګه کې پرته ده، او ډاکټران وایي چې که د دې یو رګ و هغه بچاو نو بیا دا سترګې بچاوېږي. الله دې وکړي چې د ده سترګه بچاو سي. زه له ده سره خبرې کوم چې د دې وجه څه شوله. دی هلته وایي هلته برایټ ونې چې ژورنال کې وکړل بغسې دغه که نوم راوښیې، نوم دې څه شي ده؟ نوم زما نوم عبدالباقي ده، زه خپل لورلاي اوسېدونکی یم او نوم مې عبدالباقي ده. دا په دې وجه زما سره دا ظلم زیاتی و چې زما د خوښې واده کوی. تا د خپلې خوښې واده کوی؟ ما د خوښې واده کوی. دا په ښه رقم دا ستاسې څو نجلۍ هلک سره راځي چې بس بیا واده کېږي، واده جوړول کول غواړي. نو بیا هېڅکله دا ظلم باید نه و سره اوس. دوی د ما سره دومره ظلم وکړو. دا ظلم چا وکړي؟ دا ظلم چا؟ ظلم زما پلار وکړی چې کله یې سهار وویله چې باید موږ تا ته کوزده کوو، موږ تا ته رښتې دپاره ځو ماپښین په 3 بجې کور ته. نو خپل وروڼه ټول راوغوښته خپل زمان. زه یم په دا مجلس کې شریک کړم ورسره، وایي ته به هم راسره یې. سړی ټیک چې کله 3 بجې په راسولې د ماپښین دوی زه وتړلم په رسیو ته. دا وینې دا لاسونه راښکاره که زه؟ لاسونه باندې داغونه دا ګورې په لاسو یې زخمونه دي. او د پارون د 3 بجو زخمونه اوس هم شته. او بل یې بیا په پښو باندې په لرګو باندې بیا زیات ووهلم. نه دا زخمونه یې ګورې؟ او دا د ډنډو دي، دا لرګیان هم غټ غټ لرګیان په دوی په رسۍ باندې په الټه یې زه تړلی یم پړمخ. بیا له هغه باوجود بیا د پلارو یو زوی و، دا نور خو زه ورته والم، نیولی بې ولم، هم یې تړلی ولم. کوم چې زما ملوث دا سترګې زما خپل پلار وی، یو زما بل ورور و، د هغه په عبدالکریم نامه باندې یادېږي. دا دواړه چې ول دا بېامتیاز زیات ظلم له ما سره وکړ. په دا ورونو کې هم مطلب دا کوم ورور و؟ په ورونو کې یو عبدالکریم نامه ده، ستر ما کاسیر. تا څلور ورونه دي؟ تا څلور ورونه دي؟ او موږ دغه 8 ورونو یو. پیلاله په دا شریک په دا ساعت کې یو 4 ورونو یو پلار. ورور کوم ورونه درسره شریک؟ یو چې وایي عبدالغني نومېږي، تر مصر راکسر، یو حافظ عبدالستار ده، بل بیا عبدالکریم ده، یو بیا طالب عبدالرحمن ده. نو دا 4 سره دا 4 ورونه دي. دا ټول شریک دي په دې؟ دا شریک او بالکل. او بابا دې و؟ او بابا هم. له تاسې کوم وخت سترګې کښلې؟ تا څه ورته ویل؟ یوه په هغه ټیم چې کله له ما سترګې ایستلې ما دا ظلم مه کوه، ما مړ کړه، مړ مې کړه، خو دا ظلم مه راسره کړه. او سترګې مه راسه کاږه. وایي دا رقم ته نه څه خلاصېدی. کله چې بیا دا سترګه راسه وایستل دا ما ویلدله نه ده په خپلو سترګو چې دا کښته ولوېده. موږ تاسو په پښتنو کې تکتان ورته وایو، نسوار چې غورځوي. په دا تکتانیو کې دا سترګه ولوېده ما خپله ویلدله. دا په چمچه دا چمچه ده ورننیستله چمچ دا سترګې د چیخی کوله لکه د فوټبال بلیډر نه ده چیخی کوي نه دا رقم. داسې چغندې یې کله دا سترګه راویست بیا دا راځړېدله، بیا چاقو راواخیسته دننه په سترګې په کډۍ کې دا شاوخوا راوګرځوی، دا سترګه یې په فریک راټڅه کړه. نو بیا ما ورته خدای قرآن وروی ته که خدای منې که رسول منې یا مسلمان یې یا پښتون یې، زما دا یوه سترګه پرېږده، دومره ظلم مه راسره کړه. ده په هغه باوجود وایي دا رقم ته نه یې خلاص. ته د خوښ ودونه کې د خوښ ودو چې دلته موږ په دا کور کې نه چلېدی سوی، نه به چلېږي او نه به وي. دا بده سترګه یې م راسه وایسته. په هغه باوجود د دوی زه راپورته کړم، ګنټه کې نیمه ګنټه قدر به زه دغسې پروت وم، په دا وینې کې رابهېدلې نور کالي ما وایست سپینه جوړه وه په وینه سره. نو دا وینه راکبهېدی بیا د هغه بعد بیا رخشه راغوښتي، دوی به م راسره تللي. نو هغه چې کله زه ورولم پلار دا وویل چې باید له ما سره جنګ یې وکړې. هغه خلکو جنګ یې وکړې بیا تا وتړه؟ دوی وایي ما وتړه. دا ته نه سوی تړلی، یوازې دا میوړه ته نه سوی تړلی دا زما. بیا ما ټوټل کاني ورته وکړه چې داسې دوی په هغه موجودګي حالات کې دوی 3 نفره ګرفتار شو، 2 اوس هم خلاص. 2 اوس هم خلاص. له تا سره یو ورور هم دی؟ زه به له هغه سره خبره کوم. دا څنګه کیسه وه؟ ته په خبر وې ته چیرې وې؟ جمال صاحب زه خو پخپله غریب مزدور سړی یم، اصل اخلاص و. زه دلته له ډیوټۍ راپورته سوم، د کورم کار د بله سره مزدوري باندې لګیا یم. چې کله دا واقعه پیښ شوله تقریبا زه په 5 بجې، دا واقعه په 3 بجې پیښ شوې ده او زه خبر په 5 بجې سلم. نو بیا زما په زړه د لږ بېهوشي راله. 10 منټه بعد چې زه کله په هوش کې رالم په ما باندې شاوخوا خلک جمع ول. بیا مې
خرچه دوی بیا چې کوم دا خلک په ما باندې جمع و دا چا 1000 چا 1500 چا 100 چا 200 مثال از ما د جیب یو څه خرچه سره برابره کړله دلته له دوی سره زه د ټلفانه په رابطې وم دلته په دا ټایم کې د ماښام اذانونه شروع ولو چې دوی له لورلایې سره روان شولو بس مثال ماخستن 11 بجې کېدونکی 10 بجې 10:30 بجې کېدونکی و چې زه په خانوزۍ و امبولینس ته وختم په امبولینس کې وم بیا تقریبا 11:30 بجې ولې چې زاړه سیول ته موږ ځان راځیر کو په زاړه سیول کې زموږ انتظام سم نه سوی و بیا امبولینس والا زموږ سره دلته راغی بیا واپس شفټ کړلو بیا چې شفټ کو برته په چپا امبولینس والا زموږ سره ډېر هیلپ وکړ هغه راوستو تر دا ځای پورې راورسېدل بس بیا تقریبا په رابطه کې په نیمه ګنټه رابطو باندې موږ ته ډاکټر عزیز بلوچ راغلی هغه زما د ورور سترګې پټۍ کړلې راته ویل چې سهار د 4 بجو بعد به ستا ورور ته خوراک مرک نه ورکوې په وجه د دې چې موږ سبا که ایمرجنسي حالات دی که هر څه حالات دی موږ ستا ورور اپریشن کوو تر دا اوسه پورې نه تر دا اوسه پورې ما نه یو ډاکټر نن نه ده سوی نن نه دی سوی بس دوه ډاکټران اوس رالو یو ډاکټر د لیډیز ډاکټر والا زه له ده سره خبر ستا ته پرون دا واقع سوی تر اوسه پورې ستا علاج نه دی سوی یا خالي یو ډاکټر روم راغلی ډاکټر رام ډاکټر ډاکټر ایرم خالي مازی دا سترګې کې ټانکه ولګوله بس زیاته بل شی نه ده سوی مطلب تر اوسه پورې ستا علاج نه دی سوی یا تر دا اوسه پورې بالکل ډاکټر رام دا کښېن دلته کښېن دلته دیم پکښې دا قدرمنو دا ځوان زما خو ډېره خوا په بده ده بل چې ده د خوښې واده کوي د دې خوښې واده چې هر څونه ولورې وي انشاءالله که خدای کول که 10 لکه وي که 12 لکه ولې دا زه له خپله جیب ورکوم دا واده خامخا زه ورکوم دا واده یې پر ما دی 10 لکه ولې که 11 لکه ولې د دې سړي واده انشاءالله زه ورکوم او بل پاتې سو زه د دې سړي علاج تر اوسه پورې نه دی دا یو سوالیه نشان دی حکومت بلوچستان او باید کوم هغه ذمهوار خلک چې دي سکرټري هیلث دی صالح ناصر صاحب څخه درخواست کوم چې دغه ځوان د دې ځوان اسم تباه سوی دی د دې یوه سترګه د دا چانس لري چې د سترګې بچاو سي او بل انشاءالله که خدای کول چې زما سره څو نیوښ کېږي د دې په علاج کې که د ده سترګه پرڅو بچاوېږي زه کوشش کوم دا د ده سترګې علاج خرچه انشاءالله ټول بندوبست زه ورته کوم او که چیرې له ده سره څوک مرسته کول غواړي دی به خپل نمبر درته ووایي دا سړی چې دی د مرستې ضرورت ورته شته ته خپل موبایل نمبر ووایه ستا نمبر زما نمبر 0308 028 0000 دا زما نمبر دی مطلب دا یو بیا ووایه 0308 028 0000 پښتو باندې مو وایه 0308 028 0000 یعنې 4 هر څوک له ده سره مدد کوي تاسو خپل هم له دوی سره مدد کولی سوای زه خپل کوشش کوم تاسو به هم له دوی سره مرسته کوئ کومک به کوئ چې د دغه ځوان ژوند موږ وژغورو نو بس نور زموږ د بندګانو دغه وس دی چې له ده سره به ټول وس شریکوو انشاءالله که خدای کول د علاج ټول بندوبست به کوو نو په آخري کې زه څه وایم بس آخري پیغام هم دغه دی چې د خپلو ځوانانو سره دا ظلم مه کوئ باید د دوی د خوښي د دوی د غوښتنو خیال وساتل سي اوس د دغه سړي ژوند چې دی دا ژوند خو خلکو ورتباه او برباد کوي د دې ځواني د دې سترګې قیمت چې دی دا ټوله دنیا د یوې سترګې قیمت نه دی نو زموږ انسانان زموږ د پلار په صورت کې د ورور په صورت کې دون خطرناک رول ادا کول دا زموږ دپاره یو لمحه فکریه ده الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي ډېره مننه